په بغداد کې د سویډن په سفارت د قرآن سوځولو له کبله برید وشو. د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې سلګونه غوسه شوي لاریون کوونکو د سویډن پر سفارت برید وکړ او په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو د پروګرام له کبله اړوندې ودانۍ ته اور واچاوه. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې ده چې په دې برید کې د سفارت کارکوونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د چهارشنبې په ورځ د سویډن پولیسو په سکولم کې عراق سفارت ته څیرمه د قرآن کریم او عراقي روپۍ د سوځولو اجازه ورکړې وه. په دې پروګرام کې له 200 کسانو څخه یو یې هغه و چې د جون په میاشت کې هم د قرآن کریم یوه نسخه سوځولې وه. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او څرګندوي د عراق حکومت امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې اړه ژر تر ژره پلټنې وکړي، عاملین یې وپیژني او حساب ورسره وکړي.